سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست. په خیر یې. زه یم عبدالفتاح، هم در تاسو ګوري تکنیکال همدار یوټیوب چینل. راځو د امازون پروډکټ هانټینګ لسم کلاس ته. په دې ویډیو کې په یو بل پری ټولز باندې خبرې کوو چې هانټینګ لپاره استفاده کیږي. هغه د بی ریونیو کلکولیټر. بی ریونیو کلکولیټر لومړی ګورو. دلته په ګوګل کې به سرچ کړئ بی ریونیو کلکولیټر. په دې به انټر کړئ. دا ګوره د لومړی سره راوړل په امازون. دغه کوم ټولز چې ده دا خپل د امازون مربوط ده، یعنې د امازون ټولز ته خپل امازون جوړ کړی. ځکه دا ټولز چې ده موږ تاسو دا محاسبه کوي چې موږ تاسو د امازون بی پیس څومره ده، د ریفرل پیس یو پروډکټ خرڅوو، د امازون فلفلمنټ کاست هغه کاست یې رسوي، دی پیس څو ده، امازون سټوریج کاست څو ده. دغه د هر پروډکټ موږ ته محاسبه کوي. هغه پیس دی ځینګرځوي، په کوم نرخ چې موږ په امازون کې خرڅوو هغه راته محاسبه کوي. په کوم نرخ چې موږ اخیستی ده ګټه او تاوان یې موږ ته محاسبه کوي. څومره ګټه موږ په پروډکټ کولی شو، څومره په یو لسو شلو کې کولی شو. نو هغه بی ریونیو کلکولیټر دا د امازون یو ټولز ده. موږ ګوره سیلر سنټرل ډاټ کام ډاټ امازون ډاټ کام مربوط ده. دې کې موږ اکاونټ هم جوړولی شو. اکاونټ نه جوړ، اکاونټ جوړ دا ضرورت نشته. کنټینیو اس آی ګیسټ باندې کلیک کوو. دلته اوس چیز ته ضرورت ایسن نمبر ته. پخوا موږ د ایسن نمبر اړوند غږېدلي وو. ایسن نمبر چې وو امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر وو. د هر پروډکټ لپاره یو ځانګړی نمبر ده. دا نمبر په مختلفو طریقو باندې موږ تاسو راخیستلی شو، پیدا کولی شو. کله چې موږ په پروډکټ کلیک وکړو راخلاص یې کړو، په دغه دلته لیکلي ایسن نمبر له دې ځای څخه موږ دغه راکاپي کولی شو. کلیک پې وکړو، له کولی شو د ډیټایلز انفارمیشن څخه هم راکاپي کړو. راځو دا ترکیب موږ ټولې ویلې ولې دا د ګوره دلته موږ پیدا کوو. ایسن نمبر همدغه د کولی شو دا انتخاب کړو، کنټرول سی را کاپي کړو. په مختلفو طریقو باندې موږ تاسو ته کولی شو چې را پیدا یې کړو. نو ایسن نمبر به راواخلئ، رابسئ ریونیو ته، ریونیو کلکولیټر یا بی کلکولیټر ته. په دې ځای کې به تاسو د امازون سټور انتخاب کړئ. په کوم مارکیټ پلیس کې تاسو غواړئ چې دغه محاسبه کوئ. موږ د یو ایس مارکیټ پلیس کې غواړو دا محاسبه کوو. یو ایس مارکیټ پلیس کې هانټینګ کوو. نو په دې ځای کې به هغه انتخاب شو. دې ځای کې به تاسو څخه ایسن نمبر څخه کاپي کړئ، هغه به کاپي کړئ. کنټرول وی چې کو په سرچ به کلیک وکړئ. کله تاسو په سرچ کلیک وکړئ تاسو به پروډکټ راوړئ. دغه پروډکټ چې کله تاسو ته راوړول دلته دوه ځایه ده. یو د امازون فلفلمنټ یعنې بی تاسو باید محاسبه کوئ، او بس یو فلفلمنټ بیم. اوس په دې کې ځان تاسو محاسبه کوئ. دا پروډکټ په امازون کې په 4.9 ډالر باندې خرڅیږي. هم دا اوس مهال په 4.9 دغه ده پرایس 4.9 باندې خرڅیږي. دا موږ تاسو ته اتومات رااخلي. که چیرې نه یې راخیستی یا کم او زیات راخیستی موږ تاسو کولی شئ دلته هغه پرایس ورته ورکړو. په دې پرایس باندې زه په امازون کې خرڅوم، ماته به ګټه وکړي، بیا نه وکړي. اوس دغه پروډکټ چې ده 4.9 ډالر باندې په امازون کې خرڅیږي. 6.4 د امازون پیس ده یا ریفرل پیس یې ده. دغه موږ څه خرڅ کړو دومره مصرف د امازون پیس راڅخه ګرځوي. امازون خپله فلفلمنټ کاست چې هغه پروډکټ رسوي تر مشتري پورې یا یې پیک کوي، هغه ټول مصارف یې 7.3 ډالر هغه راڅخه اخلي. بل سټوریج کاست چې په دې په سټور کې مو یې کړی د 0.2 ډالر هغه راڅخه اخلي. دا یې مصارف یې موږ څخه وګرځول. دا محاسبه مو د جنوري تر سپټمبر چې کومه محاسبه ده په دغه وخت کې موږ محاسبه کوي. راځو بل ګورو. دغه خانه چې ده کاست اف ګاډز سولډ، کوم هغه نرخ ورکوي چې په کوم نرخ باندې موږ دغه اخیستی ده. دا پروډکټ مو له سپلایر څخه موږ اخیستی ده. موږ راځو مثال دا پروډکټ موږ اخیستی ده په 15 ډالر باندې. او بل چې دغه چې بل خانه چې دی لاندې دلته موږ هغه مصارف ورکوو یا میلسنسوس کاست چې ده. داسې ده دې کې موږ تاسې د شپمنټ کاست ده، پریپ کاست ده، لیبلینګ کاست ده. موږ کوم پروډکټ باندې لیبل وهو، بل څوک هغه موږ ته وایي یا یې د امازون تر سټور پورې شفټ کوي، ورته انتقالوي. هغه مصارف دي. هغه کوم مصارف چې موږ پروډکټ باندې راځي هغه وهو. زیاتره وخت هغه مکمل مصارف یو ډالر کېږي، یو ډالر یې محاسبه کوو. موږ ته په دې کې په یو پروډکټ کې ګوره دلته چې دا اسټیمیټډ سیلز څومره موږ سیلز څو پروډکټ یو پروډکټ موږ انتخابو په یو کې ګټه ګورو. نیټ پرافیټ به 15.0 ډالر به موږ ته په یو پروډکټ کې پاتې شي ګټه. نیټ مارجن دا معنا لري چې موږ دغه پروډکټ چې ده څومره چې موږ خرڅ کړو، مثال په 4 ډالر موږ خرڅ کړو، د 4 ډالرو 14.8% یې موږ ګټه کې پاتې کېږي. اوس که چېرې موږ دا پروډکټ 100 دانې خرڅ کړو، په دې کې به 100 دانو کې 560 ډالر موږ ته ګټه پاتې شي. چې 100 ډالر د 100 دانې پروډکټ خرڅ کړو، 100 دانې پروډکټ کې چې موږ خرڅ کړو 3000 تقریبا 3500 ډالر خرڅ مو پیسې مو دغه سیلز مو کړی. دغه 14.8% به موږ ګټئ.
هغه باقي پیسې چې دي هغه به هغه موږ چې پروډکټ اخیستی وي د هغو کاسټ به وي او یا به د امازون مصارف وي. په دې ډول باندې موږ تاسو کولی شو چې دا محاسبه کړو. بل چې ده بی ام کې اوس که چېرې موږ دغه امازون بی د امازون ویرهاوس دا پروډکټ نه انتقال کړی خپل ګودام یا کور کې میخې خرڅوي بی ام کوو بیا مصارف ګوره دلته د فلفلمنټ کاسټ نشته د سټوریج کاسټ نشته فقط د امازون ریفرل فی ده چې د امازون په ویب سایټ باندې پروډکټ خرڅوي نو دغه صرف همدغه پیسې ده. اوس دلته موږ تاسو څو ګټه کوي دا پروډکټ مو $15 اخیستی ده $1 مثال چې دلته شپمنټ کاسټ نشته لیبلینګ کاسټ نشته کارونه مو ټول خپله کړي دي اضافي مصارف نه لري. په یو پروډکټ کې موږ دلته 14.15 ګټه پاتې کېږي په دې کې موږ تاسو ته ګوره 15.2 ګټه پاتې کېدله. اوس دا په سل پروډکټ کې محاسبه کوو که چې موږ سل دانې په بی ام کې خرڅ کړو $1315 ګټه موږ ته پاتې شي نیټ مارجن یې 19.10% کېږي. دا و د بی ای ریونیو کلکولیټر محاسبه یا استعمال سیستم ډول موږ محاسبه کوو. موږ تاسو کول دا بیا هم درته محاسبه کوو راځو بل پروډکټ کې استفاده کوو د دې پروډکټ ایسی نمبر راکاپي کوو دې پروډکټ دا د ایسی نمبر یې که کلیک پې وکړئ په هغه طریقې قدر معلومه چې په کوم طریقه تاسې ایسی نمبر راواخلئ کنټرول سی راواخیستل. اوس یو پروډکټ تاسو سرچ کړی غواړئ چې بل سرچ کړئ هغه بل صفحه په بلې پورته کش کړئ سرچ انادر پروډکټس بیا راځو دلته کنټرول وی کوئ سرچ باندې کلیک کوو دا دی موږ تاسو ته بیا دغه پروډکټ په $18 باندې خرڅیږي. موږ مثال دا اخیستی ده په $60 باندې ما اخیستی ده $1 په پلنټ اضافي کاسټ سوی ده $14.1 مو ته ګټه پاتې شو. او دا نه چې تل مو دا په دغه نرخ باندې اخیستی چې هغه مو ته ګټه کوي بعض پروډکټ پیدا ماته مثال تر دغه به کم نه راکوي تر $10 به کم نه راکوي په $10 ما اخیستی $4.1 مو ته ګټه پاتې شو. دا پروډکټ به مثال مو به $40 باندې راکړی $40 باندې چې مو واخلو $40 چې مو ته راکوي پته چې په امازون خرڅو که چېرې مو د امازون پیس د فلفلمنټ کاسټ سټوریج کاسټ نه وباسو مو تاسو د تاوان کوي $15.9 مو ته تاوان کوي. او دا پروډکټ مو نه انتخابوو مخکې له مخکې موږ هغه پروډکټ واخلو لیست یې کړو دغه ټول مو تاسو باید محاسبه کړو چې څومره یې هغه مصارف کې د امازون په کوم نرخ امازون کې خرڅېږي په کوم نرخ باندې موږ اخیستی ده داسې موږ محاسبه ورته وکړه چې موږ ته څومره ګټه پاتې کېږي دغه ګټه بیا موږ کولی شو په 10 په 10 پروډکټ کې محاسبه کړو. بیا موږ هغه محاسبه لکه په تېر ویډیو کې موږ تاسې کار باندې په بی ټول کټ کې وګورو چې څومره د پروډکټ میاشتې ما په خرڅېږي هغه خرڅو په ګټه کې ضربه وو موږ تاسو ته به نیټ پرافیټ معلوم شي چې میاشتې مو له دې پروډکټ څخه څومره ګټه اخیستی شو بیا یې وروسته لیست کوو. نو دا ولې یو پروډکټ ګټه او تاوان محاسبه کول. نو هیله ده چې دغه تاسو عملي کړئ په مختلفو پروډکټو باندې او عملاً کار وکړئ. دا کوم شیان چې درته وایم دا باید ټول تاسو عملي کړئ. دا ویډیوګانې که 100 ځله وګورئ هم دومره ګټه نشئ اخیستی که 1-2 ځلې عملي کړئ. ټولې ویډیوګانې له ما سره عملي کوئ تر څو په راتلونکي کې دا کارونه درته اسانه وي دا ټول یو بل سره بیا تړلي دي بیا وروسته موږ په دغه کارونه نه کوو په هره ویډیو کې څه ډول یې وکړئ یا راهنمایي نه درته کوو لنډه محاسبه کوو مخ ته ځو پسې. نو هیله ده چې ویډیو نه مطلب اخیستی کوم پوښتنه لرئ کمنټ کې له موږ سره شیر کولی شئ او که غواړئ چې له ما سره اړیکه ونیسئ په واتساپ په همدې شمېره کولی شئ له ما سره اړیکه ونیسئ که غواړئ چې موږ آنلاین کلاسونو څخه استفاده وکړئ کولی شئ په همدې شمېره ما سره اړیکه ونیسئ او که غواړئ چې کوم پوښتنه لرئ په دې نه یاست پوه شوي کولی شئ اړیکه ونیسئ زه به انشاءالله مکمل معلومات تاسو درکړم. تر بلې ویډیو په الله سپارم ښه وخت کې چارې